زما په فکر اصول هم دي چې دوی نه باید تحقیقات وسي او امکان هم لري چې د خلکو نه مخکې تحقیقات سوي وي، د وخت هم وتلی وي پکې، وروسته دوی رسنیو ته ښکاره سوي وي. دا استخباراتي مسایل دي، نو موږ په دې سر ډېر نه خلاصېږي، خو ښه خبره دا ده چې باید د خلکو نه ډېر تحقیقات وسي، ډېر معلومات وسي، د دوی سرچینې باید پیدا سي. خبره په دې 2-3 کسانو نه ختمیږي، اصلي مهمه دا ده چې د دوی هغه اصلي ادرسونه پیدا سي، نو بیا به انشاءالله دغه مشکل نور هم پسې کمزوری سي. اوس خو الحمدلله دوی دومره قوت نه لري، خو دا غټ میکروب ده، ځکه دوی د اسلام په جامه کې، د دین په جامه کې، د علماو په لباس کې دوی دغه کارونه ترسره کوي، او په داسې ځای کې چې د الله په کور کې مساجد او علما، دینی مدارس، یعنی داسې ځایونه دوی تر هدف لاندې نیسي چې هغه اسلامي شاعر کېږي اکثره. نو مننه ډېره زیاته، ډېرې خبرې به زه نه کوم. هدایت بدر صاحب، تاسې مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مولوي صاحب تاسو ته او محترم جنرال صاحب ته، همداشانته نورو ګډونوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. انشاءالله غاښ خو مې درځي مولوي صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. بالکل غږ دې سم ده، مهرباني. مننه مولوي صاحب. واقعا د خوشحالۍ او د سرور ورځ دی دا چې پرون جابر نعماني صاحب یو ټویټ کړی او نن یو خوندور بل ټویټ کړی چې دې سره د مسلمانانو د افغانانو احساسات معلومول. نو ډېر خلکو ته سترګې په لاره وه چې دا خوشحالۍ زیری به څه شی وي. نو بالاخره دغه زیری موږ او تاسو ټولو ته ورسېدل. نو اول خو دا مبارکي د افغانستان ملت ته او عام طور باندې ټولو مسلمانانو ته ورکوو چې دغسې د شریرې کړۍ د علماو شهادتونه کوي، علما شهیدانوي، دا د قانون منګولو ته وړاندې کېږي او نیول کېږي. واقعا ډېر د افتخار او د فخر ځای دی. دوم دا خبره ده، خو اگر کې تواب صاحب خبرې ته اشاره وکړه چې باید د دې نه تحقیقات وشي، نو تا هم یو خبرې ته لنډه اشاره وکړه چې دا مخکې به کېدای شي نیول شوي. واقعا دوه کسان چې دي مخکې نیول شوي، له دوی نه تحقیقات پوره شوي دي. کوم کړۍ چې دې سره نور پکې دی شریک ول، هغه هم په ګوته شوي، هغه اصلي طراحین د دغې موضوع دا هم پیدا شوي دي، په ګوته شوي دي. یو ډېره لویه لاسته راوړنه به په دې کې انشاءالله هغه دا دی چې دې کې ډېر مهم کس چې د داعش عمومي ویاندو چې د شیخ صاحب قبله الله چې کوم د شهادت راپور یې ورکړی، نو هغه هم پکې نیول شوی دی. الحمدلله هغه ډېر غټ غټ کارونه نور هم کړي وو. اولین راپور یې چې ورکړی و ورته د خپلو خوارجو ته، مشرانو ته. نو دا خبره خو انشاءالله تحقیقات شوي دي. نو یو موضوع چې موږ او تاسو ته په کار ده، مبارزینو ملګرو ته، چې دغه خبره بدرګه کړو او په یو غږ باندې ټول ووایو چې دغه کسان باید په عام محضر کې اعدام کړی شي، هېڅکله به زندان ته ونه اچول شي. باید ځکه دوی داسې یو جرم کړی چې هېڅ جبرانوونکی نه ده. دغه جبر یعنې دا کوم ظلم چې دوی کړی دی، دا ظلم او دغه جبر چې دی دا هېڅ امکان نه لري چې دا دې همداسې پاتې شي. نو ډېر غټ کار دوی وکړه. واقعا ټول امت مسلمه یې داسې یتیم که، او خاص کر اهل سنت والجماعت مسلک لارویان یې بیخي داسې بې سرپرسته کړل. دومه خبره مولوي صاحب چې زه دلته اړینه بولم هغه دا ده چې دا وهابیان خزله دغه د صفونو نه، له منځ نه د امارت له صف نه وایستل سي. دا هغه خلک دي چې دوی د پرته د خپل ځان نه هېڅ چاته مسلمان په سترګه نه ګوري او نه ورته مسلمان وایي. دوی د هر چا وژنې ته یوه لار جوړه کړې ده، که بالفرض هېڅ چا کې یو مشکل نه وي، نو په اخر په دغه بانه باندې په دغه طریقه وژني چې دا خو یو مشرک دی. نو دا وهابیان، هر وهابي چې دی، مطلق خبره ده، هر وهابي د عایشای ده. باید وهابیانو ته موږ ځای ورنکړو. دا کسان چې اوس نیول شوي دي، حاجي بشیر دی او دا ورور یې دی زاهد الله،
دا ما ډېر کتلی ده. حتی دغه زاهد الله شیخ صاحب ته راغلی هم دی. یو یادونه به وکړم، ما د شیخ صاحب سره ډېر نږدې وخت تېر کړی دی. 10 کاله ما د شیخ صاحب حضر او په سفر کې خدمت کړی دی او سره اوسېدلی یم. بیخي ډېرې نږدې اړیکه مې وه. د شهادت نه 1 ورځې مخکې یې راته میسج وکړ چې ته راسه، لږ کار مې درسره دی او بس چې بیا لږ مجلس کوو. ورغلم، نیم ساعت سره ناست وم، داسې نادرې خبرې راته کړي. نو هدف مې دا و چې دغه کسان د لستوڼو ماران وو. دا 1 نیم کال کېږي دا خلک وابیان سوي وو، خو پټ وابیان وو. متاسفانه چې دی یو چا پورې مربوط دی چې هغه هم داسې دی. ورور تا خبرو منځ درلېږم دا تر داود هدایت صاحب تاسو خبرې وکړئ. مهرباني وروره ته صبر وکړه. بدري وروره هدف مې د غږ خو څوک غږ کوي خو پته نه لګېږي. هغه بند کړو مایک مهرباني. نو هدف مې دا و مولوي صاحب چې وابیانو ته باید ځای ورنه کړو، وابیانو مخه ونیسو. وابیان دغه وابیان دي چې دا د عایشانې را پیدا کړل. مطلق وابی چې د عایشې ده، او که څوک د شیخ صاحب معتقد ځان بولي او شیخ صاحب مینوال ځان بولي، باید د وابیانو مخه ونیسو په هر رنګه چې وي، او دا غږ به درګه کړو چې دغه خلکو اعدام په محضر عام کې وشي. نو نږدې ورځو کې د شیخ صاحب د مدرسې د سربندي دی. ضیاء الرحمن صاحب تنا وهابیانو دغه نورو ملاکه چندان د سړي زامنې دا جوماتو کې چې ګډېږي. ماشاءالله دا څه غږ کوه جنرال صاحب، غږ کوه. ته شخصي کې میسیجونه هم نه ګورې. نو دا خو د دوی چرګوړي دي. نو شیخ صاحب تقبله الله دا خبره یعنې په دې وروستیو کې چې کله افغانستان کې د افغانستان ته راغی، نو یوه موضوع دا بله چې د پیرانو راپورته کړه. نو ده خبره دا کوله چې د وهابیانو نه د خوارجو نه هم دا خلک مضر دي، واقعا مضر دي. دا دومره مضر دي او دا تقریبا په کم وخت کې ډېر غټ نفوذ یې وکړ. همدلته په دې امارات کې بعضو مشرانو سره ډېر ځایونه ورکړل. خو شیخ صاحب په لنډ وخت کې الحمدلله ډېر غټ کار وکړ. د هغو خلکو مخه یې ونیوله، ډېر حده پورې مخه ونیول سوه. نو دغه ډلې چې دي واقعا ډېر مضرې ډلې دي، باید د دوی مخه ونیول سي. د شیخ صاحب یو ارمان، یعنې لوی ارمانونو نه څو ارمانونه دي چې ما سره د ده خاص راز و، ډېر مهم ټکي خبر رازونه ما سره شریک کړي وو. یو دغه دا د ده ډېر ارمان و چې خلاصه ده د وهابیانو څه مشرانو یادول چې دغه په امارت کې نه وای. لکه امارت بعضو ته غېږه خلاصه کړه، دوی خپلولو ارادې وکړه، مګر دا د خپلولو خلک نه وو. نو سخت ارمان یې دا و چې دا خلک ولې امارت کې راغلي دي، باید هر امارت کې بالکل نه وای. ځکه دا خلک صحیح ده، امارت د ټولو مسلمانانو کور دی، د ټولو افغانانو کور دی، مګم دخل د امارت نه کېږي. دا د اسلام او د شریعت سره مخالف خلک دي. نو دومې یو د افغانستان په سرتاسري یو داسې غټه جامعه، لکه څنګه د دې جامعې نوم د جامعه محمدیه کېښودله، دا یې ارمان و چې دومره نور زه ژوندی وای چې دا جامعه مې لکه څنګه چې اوس ځلېدله همداسې نور مې ځلولی وای. یعنې داسې یو لکه نورو ملکونو کې چې دی یا دارالعلوم حقانیه ده یا کراچۍ ده او هغه د جامعه ازهر ده، د دې په شان مې داسې یو خدمت راوند کړی و، دیني خدمت. اگر که مشرانو ته ډېر پیشنهادونه د مسؤلیتونه وکړو، خو ده مسؤلیت ونه منه، ځان سره قبول یې نه کړه. او یقینا خو دغه ارمان ته دغې کفارو، دې منافقینو، دې خوارجو پرې نه ښوده. نو الله تعالی د شیخ صاحب شهادت قبول کړي. واقعا ډېره لویه ضایعه وه، خو نن د ده د قاتلینو راپور چې خپور سو، هم یې موږ خوشحاله کړو او هم یې زموږ دا زخم او زموږ دا درد بیا راتازه کړو. خو انشاءالله په دې سره موږ خپل عزم نه مړاوی کوو. الحمدلله د شیخ صاحب جانشین مولوي صاحب ریاض الله حقاني، هغه الحمدلله ښه عالم دی، برجسته ملا دی او په زمون کې ښه مجاهد دی. نو په سیمه کې دا د شیخ صاحب دلګۍ او د ده دلګۍ ډېرې مشهورې دي، ښې قربانۍ ورکړي دي. او الحمدلله د مشرانو نه هم ډېر خوشحاله یو چې د شیخ صاحب یو خو د کورنۍ ښه پالنه کوي، انشاءالله د مدرسې سره هم همکاري کوي، او په زمون کې یو دا کیدای شي بعضې ملګري خبر نه وي. نو د امیرالمؤمنین حفظه الله له طرفه د شیخ صاحب په مقبره کې چې کوم ځای، کوم جامعه کې کوم ځای کې دی دفن دی،
هلته د یو جامعې بله ورځ افتتاح وسوه. انشاءالله یو ډېره لویه جامعه به دلته جوړېږي او ډېره غټه مدرسه به جوړېږي. د انشاءالله د شیخ صاحب خدمات به جاري ساري روان وي. په ضمن کې د شیخ صاحب نور چې کوم تصانیف دي، تالیفات دي، او هغه هم الحمدلله ښه په کش روان دي او نور به هم او ډېر په مخه روان دي نور هم. او په ضمن کې د شیخ صاحب باندې د علماو، د مشایخو، همدارنګه د اکابرو، د مشرانو، د امارت د مشرانو له طرف دوی نه هغه غوښتل سوي دي تاثرات. نو انشاءالله یو کتاب په دې باندې روان دی چې تر اوسه لا بشپړ نه ده، خو چارې روانې دي. نو الحمدلله د شیخ صاحب مین شان چې ده دغه پاتې نه ده او نه پاتې کوو. او انشاءالله چې په هره بیه وي. موږ شیخ صاحب پر لکونو شاګردان دي او داسې شاګردان یې سته الحمدلله چې د په څېر باندې همداسې زړور، همداسې تکړه، همداسې په علم او په هر څه کې ښه پوه دي. نو انشاءالله د شیخ صاحب د منهج او د طریقه به په مخه بیایي او هېڅکله به د دغو مرتدینو، د دغو کفارو، خوارجو دوی په دې فتنو او د دوی د مسلمانانو په شهادتونو باندې، په شهادتو رسولو باندې موږ نه مایوسه کېږو او انشاءالله لا به هم په مخه ځو. نو دا څو لنډې خبرې مې وکړې. واقعا زه ډېر سخت دردېدلی یم. نو لږ مخکې شیخ صاحب یو وړوکي بچي هغه ویډیو راته راولېږه، مشر بچي. نو بیا مې ډېر تحمل ونسو کړی. دا ویډیو اول ما ته هغه راولېږله، ابراهیم نومېږي. نو الله تعالی د شیخ صاحب شهادت قبول کړي. انشاءالله چې ټول امت پرې کړېږي او ټول امت پرې ودردېده. انشاءالله چې د قاتلین به همداسې خدای پاک نور هم رسوا کړي. نو نور به وخت مولوي صاحب نور ملګرو ته ورکړو، که څوک خبرې لري انشاءالله موږ هم سره په لاین کې یو. ډېره مننه هدایت بدر صاحب، الله دې تاسو ته اجرونه درکړي. واقعا ډېر ښه معلومات هم شریک کړل او ډېرې په زړه پورې خبرې مو وکړې. نو واقعا د دې قاتلینو په نیولو سره موږ ته د شیخ صاحب د شهادت ورځ بیا رایاد سوله او دا ډېره ستره ضایعه وه. نو امید دا ده چې دې خلکو ته کلکه سزا ورکړله سي او شرعي حدود ورباندې جاري سي. داسې سزا ورکړله سي چې نورو ته عبرت سي. او بله هیله مو دغه ده چې د دغه خوارجو په اړه باندې تفتیش زیات سي، خاصتا په حکومتي ادارو کې، که نظامي بخشونه دي، که ملکي دي، په دې ټولو کې له سره تصفیه وسي او د هر چا هغه معلومات وسي چې دا څوک دي، حتی عقیدوي معلومات د دوی باید وسي چې د دوی مفکوره څه شی ده، د دوی عقیده څه شی ده. موږ دلته د چا خلاف نه یو، خو نن سبا چې داعش د چا له نوم نه استفاده کوي، باید تر یو څه وخته پورې زموږ مشران دې ته متوجه سي په هر قسم سي وي. لکه شیخ صاحب خبره وایي کوله چې موږ دا نه وایي دلته چې خدای مکړه تفریقې اچوو یا نفاق اچوو، خو وایي کله چې داعشي آرام ناست وي، چېرته په مدرسه کې وي یا چېرته په مسجد کې یا په کور کې وي، نو وهابي وي، خو کله چې ټوپک واخلي بیا داعشي سي. نو د دغو له نوم نه دوی استفاده کوي. موږ به نه وایو چې دا به ټول دغسې وي، له نوم نه استفاده کوي، د دوی له مراکزو نه استفاده کوي، د دوی له مدارسو نه استفاده کوي، د دوی له عقیدې او مفکورې نه استفاده کوي. نو دغه مسایلو ته باید ډیر متوجه سي چې په هر قسم کېږي استخبارات او نور امنیتي ارګانونه ډیره توجه وکوي. دا ډیره ستره فتنه ده او زموږ نه ډیر ستر شخصیتونه په دې کم وخت کې واخیستل، ډیر ستر شخصیتونه، ستر علما. مننه ستاسو څخه ډیره زیاته. مفتي صاحب تاسې مهرباني وکړئ. مفتي صاحب محترم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولوي صاحب تاسو ته، جنرال صاحب ته او دغه رقم غزنوي روفي صاحب ته او هدایت ورور صاحب ته ډېرې په زړه پورې خبرې وکړې. مولوي صاحب زه به تاسو ته یو واقعه بیان کړم. څه وخت چې هلته له داعش نه و پیدا سوي او نه په دې نامه باندې کومه ډله نه په سوریه او په عراق کې وجود درلودی، نه هم په افغانستان کې وجود درلودی. نو دلته په هغه وخت کې دغه داعشانو چې معنا د دوی مذهب هغه وهابیت و، نو دلته به دا زموږ احنافو ته لمونځ ورکوي. نو زموږ احناف چې دي هغه ډېر ښه خلک دي، ډېر مظلوم خلک دي. هغوی به
په دوی پسې لمونځ کوئ او لمونځ بې ادا کوئ کوم ستونزه یې نه درلودله. نو یو وخت پرته د دې چې زموږ ستاسو عناب مجاهدین خبر وشي نو د دوی څخه یو مخکې سوی دی، مخکې به دوی چالاکي کوله، دوی به ځانونه مخکې کوله. نو بالا هغه و چې هغه وهابیان کښېنستلي وه، چې کښېنستلي وه بالا یې ورته ویلي وه چې تاسو خو نو مخکې موږ ستاسو پسې لمونځ کوئ او تاسو ولې بیا کښېنستله چې زموږ یو مجاهد مخکې سو. بالا یې ورته ویلي وه چې تاسو مشرکین یاست. نو هماغه و چې هغه مجاهد توپک ور باندې راسته کړی و، نو یو درې ته دا ګرده یې پر دغه پښو باندې ویشتلي وه، وژلي یې نه وه. نو دا لانجه بیا کوټې ته راله. نو عمري صاحب موږ په هغه مجلس کې ناست وو، عمري صاحب موږ ته وویل چې د دوی په د ویشتلو پر ځای باندې چې ګرده وژلي وای ډېر به ښه وای. نو ما بیا دلته د یوه مجاهد سره بحث کوی، هغه ما ته وویل چې ته د وهابیانو څه دونه بد وړي یې، نو که چیرې د دې افغانستان خلکو د دې امریکایانو څخه بد وړلی امریکایان به دلته نه وای. ما ورته وویل مالې امریکایان ځي، امریکایان ځي مګر مذهبي او عقیدوي اختلاف په افغانستان کې پاتېږي چې دا دوم جنګ بیا د تل دپاره پاته وي. خو نمونه یې موږ تاسو ولیدله څه وخت چې ابوبکر بغدادي هلته اعلان د داعشت وکړي، وهابیان چې د طالبانو د امارت په سب کې مجاهدین وه دوی ټوله و داعش ته واوښتله. نو خبره دلته ده چې د دوی اکثر د داعشانو هغه دی چې څه رقم پیغمبر د خدای ویلي دی کلما طلع منهم قرن قطع، هر ځای چې د دوی یو شاخ پورته سي دوی باید قطع سي. ځکه پیغمبر د خدای هم د عادیانو تشبیه د دوی سره چې کوم ورکړې د پیغمبر د خدای ویل ولو ادرکتهم لقتلتهم قتل عاد، یعنی ما به دوی داسې وژلي وای، داسې به د بیخه څخه ایسته کړي وای لکه څنګه چې دغه عادیان الله جل وعلا شانه په کوم عذاب باندې دوی د بیخه څخه او د دوی نسل یې ور ختم کوي. همدغه داعشانو سره که چیرې دغه رقم عمل ونسي دا به ډېر دردسر وسي او د امارت دپاره به ډېر غټ سرخوږی وسي. او بله خبره اساسي خبره دا ده چې وهابۍ کم کسان چې معنا هغه حنیفي مذهب نه وسي، زما په نظر سره په افغانستان کې نتیجه نه ده ورکړې. د شهید عبدالله اعظم خبره هم دغه وبا وجود د دې چې هغه شافعي مذهبه و، هغه به خپله مجاهدینو ته په وخت کې د جهاد د روسانو داسې وویله که چا رفع الیدین وکوي او یا یې امین جهرن ووایي د افغانستان د افغانانو سره په جومات کې یو ځای دوی لمونځ ادا کوئ، هغوی هم د افغانانو سره خیانت وکوي، هم د افغانستان د جهاد څخه خیانت وکوي. نو هغوی چې مړو ته یې وژني هغه په دې باندې مړو ته یې وژني، یعنې لکه څه رقم چې مړو تاسو وژني بعینې پر دوی باندې د دوی په عقیدې کې ثواب هېڅ فرق نشته لکه څوک چې هغه هندو وژني. یعنی دوی وایي چې دغه دا مشرکین دي، دا اهل مذهب والا اهل سنت والجماعت دا مشرکین دي. تر څو پورې دغه مشرکین موږ ختم نه کړو موږ نسو کولای چې دعوت هغه کفارو ته یا هغه هندوانو ته چې په هندوستان کې هستېږي موږ هغو ته دعوت ورسوو. د دوی عقیده هم دغه شی ده، عقیده یې دغه ده، مسلک یې دغه دی. نو دا هیڅ امکان نه لري چې هغه دې د امارت اسلامي په ګټه باندې تمام شي. که یو څوک تساهل کوي او دلته معنا یو ملحوظات لري یا ملاحظه والی لري، دا زما په نظر سره دا د امارت اسلامي په تاوان ده. ځکه امریکایان او دغه رقم د کوم همسایه هیوادو څخه چې و دوی معنا دوی ګوري مثلا شیعګان چې دي په دې کې هېڅ شک و شبهه نشته چې دوی د ایران معنا د شیعه هیواد چې زموږ دغه د یو دغه رقم دا نور هیوادونه چې دوی روزي نو دوی هلته ځانونه نه پټوي، یا د آلمان راځي یا د امریکې راځي. د دوی هدف و څه شي دی؟ هدف یې دغه دی چې دوی غواړي چې مثلا دغه مسلمانان چې په افغانستان کې هستېږي دا دوی له منځه وشي. د دوی هدف په دې کې دی، سوچ یې په دې کې دی چې چیرې یو عالم شهید کړم، چیرې د طالبانو په مدرسې کې زه پټاو وکړم، دغه کم نه و جهاد دی، زه په دغه د دوی په جهاد باندې نه پوهېږم. نو په لحاظه د دوی استېدل امارت اسلامي کې هغه که په نامه د داعش وي او که په نامه د وهابي وسي هغه باید د ریښې څخه د صفه څخه وایستل سي. او امارت اسلامي تر څو پورې چې خاص مذهبي کسان نه وسي زما په نظر سره د امارت اسلامي په ګټه نه تمامیږي. او د هغه رقم
امارت اسلامي باید یو کار وکړي. دا خو په دې کې هېڅ شک و شبهه نشته چې دغه زموږ ستاسو د دې همسایه هېوادو څخه دا خلک راځي. ګورئ ایران او دغه رقم پاکستان یا نور زموږ همسایه هېوادونه دا ټوله و نړیوالو ته برملا په ښکاره ډول باندې وایي چې امارت اسلامي دا د تروریزم مرکز دی او غواړي چې نور هم دلته تروریزم رشد وکړي. د هغه هېوادونه چې دغه داعشان راهستوي دا خو داسې نه دی چې د دغه افغانستان څخه دوی راځي. دا خامخا دوی ته مواد او دغه رقم ځایونه او دا ټوله په دې همسایه هېوادو کې دي. نو امارت اسلامي لره پکار ده چې دوی هم پر نړیوالو باندې غږ وکړي چې دغه کسان چې په اصلیت کې دغه همسایه هېوادونه په اصلیت کې چې دوی د تروریزم زانګو ده او د تروریزم ځاله ده، دغه داعشان د دغه خوا څخه راځي، هم به ملت آګاه شي، هم به زموږ افغانان به په دې باندې پوه شي، هم به نړیوال په دې باندې آګاه شي چې څوک تروریزم دی او څوک تروریزم روزي. او بله خبره دا ده چې دوی خو تنها چې